یو اصول د اسلام تجارت باره کې او ادب د اسلام چې مسلمان ته ښوولی هغه دا هم ده چې تجارت سره د الله رب العزت د حقوقو د ادایګۍ خیال ساتل دې ته یو مسلمان تاجر ته کتل پکار ده. داسې نه وي چې دی تجارت کې دومره غرق کې دومره ډوب وي چې د الله رب العزت حقوق له ده نه پاتې شي. کوم تجارت کې حقوق الله ادایګي نه کیږي داسې تجارت نه الله رب العزت خپل رحمت او برکت واخلي. تجارت شو شی ده مګر دې لپاره شریعت حدود ښوولي دي. ضرورت نه زیات په دې کې مشغولتیا دا هلاکت او د خسارې ذریعہ ده. کلم چې یو دینی او دنیاوي تقاضې دواړه سړي ته مخامخ سي یغه وخت کې د دینی تقاضې ته وګوري نو دا تجارت د دې لپاره خیر ده او کچېرې په دینی تقاضې باندې دنیاوي تقاضا غالب شي نو بیا دا تجارت د دې لپاره ذریعہ د خیر نه ده. بزرگان لیکلی دی دست بکار دل بیار لاس او پښې او اعضاء او جوارح دا په کاروبار کې وي خو زړه دا الله رب العزت طرف ته او د دین او شریعت طرف ته نو دغه شیم ذهن کې یاد ساتل پکار ده. دومره مشغولتیا نه ده پکار. صحابه کرامو تجارت کوي سره به د حقوق الله خیال هم ساته. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ صحابه کرامو تجارت باره کې فرمایي بخاری حدیث ده کان القوم یتبایعون ویتجرون صحابه کرامو با بیع و شراء خرید و فروخت تجارت به کوو ولکنهم اذا نابهم حق من حقوق الله مگر کله بچي د الله رب العزت حق دی ته مخامخ سو لم تلههم تجارت ولا بيع عن ذکر الله نو دغه شیانو با بیع با خرید و فروخت با لدینا الله نه ویرو بلکې د الله رب العزت حقوق به ادا کوو. نو کله د تجارت په وخت کې مثلا یو وړکۍ مثال المانځه وخت راغی د جمع وخت راغی اذان وشي نو اوس په دې وخت کې د الله رب العزت امر داده چې هر شی پرېږده الله اکبر الله اکبر چې مؤذن چغې وایي دې مطلب دغه ده الله رب العزت له ټولو نه لوی ده تا له دکان نه له ګدام نه له دې خرید او فروخت نه له کاروبار تر هر چی شي نه الله رب العزت لوی ده. نو تجارت کې د حقوق الله خیالم ساتل پکار دي. دغه رقم په تجارت کې د حقوق العباد خیالم ساتل پکار دي. دومره غر کېدا په تجارت کې نه ده پکار چې له سړي نه خپل بچان خپل ښځه ویرسي. بچان هم وایي چې د موږ پاپا کوم یو ده له هغو نه هم د هغه وخت ویري یو په اتوار پر ورځ چوټي هغه د اتوار چوټیم یا په کوټوي کې تیری یا په چکرو باندې تیری. کومې ښځې لپاره د کوم اولاد لپاره چې ته پیسې ګټې هغه صرف پیسې نه غواړي هغه له تا نه وخت هم غواړي. داسې تجارت چې سړي سره د خپل اولاد لپاره ټیم نه د خپلې ښځې لپاره ټیم نه دا تجارت هم روحاني تجارت شرعي تجارت رحمت او د برکت تجارت نه ده. لکه څرنګه چې د حقوق الله خیال ساتل پکار ده دغه رقم د حقوق العباد خیالم ساتل پکار ده. حقوق العباد کې خپل کډه سو بچان سو مور او پلار سو دغه رقم نور چې څومره رشتہ داران دي یو سره ملاقات او وخت ورکول ناس ته دام ضروری ده. دغه رقم د یو مسلمان تاجر چې کوم تجارت کوم صفات ته قتل پکار ده. یو صفت دا هم ده چې په خپل تجارت کې په خپل مال کې د غریبانو حق د سړی تسلیمي
که چیرې سړی صاحب نصاب سي نو زکات خو به اسیم دی باسي. زکات نه علاوه نور چې کومه صدقه ده د خپل وس مطابق، مثلا سوالګر درته ودرېده نو ورکول پکار ده، څه نه څه خامخا ورکول پکار ده. که ډېر شی نه لږ شی د سړی ورکړي. قرآن کریم کې خو الله رب العزت دا فرمایي واما السائل فلا تنهر. الله رسول ته الله رب العزت فرمایي چې سوالګر راشي مې رټه، مې سپکوه، مې چشتوه چې دی منډې کې، مه ورته بد رد مه وایه، څه نه څه ورکول پکار ده. نو د زکات نه علاوه هم څه نه څه امداد پکار ده. که سړی د کپړې تجارت کوي کپړه ورکول پکار ده. دغه رقم د غلې تجارت کوي یو نیم غریب وي هغه ته غله ورکول. دغه رقم هر قسم پیشه هر قسم تجارت چې سړی کوي غریبان دې نه ویروي. د زکات نه علاوه هم ان فی المال، بیا علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اتا په مال کې د غریبانو مسکینانو حق ده سوى الزکات. زکات نه علاوه زکات نه علاوه هم د تا په مال کې الله رب العزت یغو حق یې شوی ده. نو دې تم قتل پکار ده. دې سره الله رب العزت په تجارت کې برکت اچوي. داسې سوالګرو دعا الله رب العزت زر قبلوي. زړونه یې مات وي، غریب وي، تنګ دسته وي، یوه دعا یې درته وکړله یو ګاک به ولګېږي د ټولې میاشتې چې کومه ګټه ده د یو ګاک په وجه درته پیدا شي. او کله کله بیا داسې هم وي چې د یغو شیرا ولګېږي سړی له هر چیز نه خالص. بخاري شریف او مسلم شریف کې داسې روایتونه شته چې الله رب العزت امتحان اخیستلو لپاره هغه یوه ملایکه د مسکین په شکل باندې راولږله ورته. هغه روایت او حدیث اوږده، صرف دومره خبره کله کله الله رب العزت داسې رالږي. ملایک هم کله کله راځي، ضروري نه ده چې اوس به نه راځي. نو دې شیانو تم قتل پکار ده. دغه رقم یوه ضروري خبره خریدارانو سره او ګراکانو سره نرمي معامله کول، ښه اخلاق استعمالول، ښه ژبه استعمالول، ښه الفاظ استعمالول. دې سره دنیا ګټم سړي ته حاصلېږي. کوم سړی چې اخلاقي له هغه سره هر سړی خرید او فروخت کول غواړي، دا دنیا ګټه ده، په دې نیت باندې نه ده کول پکار. یو کاروباري اخلاق دي، دکانداري اخلاق دي. لکه څرنګه چې د باندې باقاعده د دې کورسونه کېږي، ټریننګونه ورکول کېږي. نو په دې نیت باندې دغه اخلاق نه دي اختیارول پکار چې دی ته موږ دکانداري یا د کاروباري اخلاق ویو، بلکې د شریعت له وجه خیرخواهي پکار ده، له یغو سره نرمي پکار ده. دغه رقم یغو ته دوکه نه ده ورکول پکار. کله سړی داسې له یغه سره ټولې روپۍ نه وي، روپۍ یې کمې، که سړی معتبره وي اعتباري وي، پیسو کې له یغه سره د نرمي معامله پکار ده. ادهار معامله راشي، په ادهار کې له یغه سره نرمي پکار ده. دغه رقم ملګری ده، پړوسي ده، دکاندار ده، تاجر ده، کله یغه ته ضرورت دی نو دا انتظار خو هر وخت کوو چې دایما پړوسي ګدام وال د دکان وال دا به کله ولیږي، کله کله له یغه سره د امداد معامله هم پکار ده. دې شیانو ته قتل پکار ده. بخاري شریف یو مشهور حدیث ده، د الله رسول فرمایلی دی رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى. الله رب العزت په یو سړي باندې رحم وکړي. الله رب العزت په یو سړي باندې، په یو تاجر باندې ورحمیږي چې دی د نرمي معامله کوي. کله دی یو شی اخلي، یو شی دی خرڅوي او یا د خپل حق تقاضا کوي، بل چا باندې روپۍ دی، ودار ده، مال ده، بل چا باندې حق ده، دا خپل حق تقاضم دی په نرمي سره کوي. او بل حدیث کې دی الله رسول فرمایلی دی کوم سړی چې دا غواړي من سره ان ينجي الله من كرب يوم القيامه فليتنفس عن موسر او يزع عنه. دا د مسلم شریف حدیث ده. کوم سړی چې دا غواړي چې سبا د قیامت پر ورځ الله رب العزت د قیامت له تنګینه، له غم نه، د قیامت له پریشانی نه الله وساتي، نو د ته پکار ده چې تنګدس سره د رعایت وکړي، د هغه سره نرمي معامله وکړي، یا خو هغه ته قرض معاف کړي، حق معاف کړي، او که نه معاف کوي هغه ته د سهولت ورکړي، څه د تیر کم کړي یا
وخت یې هغه ته ورکړي. د الله رسول فرمایي یو بل حدیث ده، دام صحیح حدیث ده، الله رب العزت یو بنده چې دا خپل مخ ته ولاړ که تاجر و، الله رب العزت ملائکو ته وفرمایل د ده اعمالنامه وګورئ، د په اعمالنامه کې بله کومه نیکۍ نه وه. الله رب العزت ورته وفرمایل د تا یوه نیکۍ له ما سره محفوظه ده. نو هغه نیکۍ یې څه شی وه؟ هغه نیکۍ یې دا وه، الله رب العزت وفرمایل چې کله به ده په چا باندې روپۍ ولې او هغه به تنګ دسته و، یا خو به یې هغه ته روپۍ پرېښولې، یا به یې معاف که مکمل، یا به یې هغه ته مهلت ورکړه، نرمي او سهولت معامله ورسره کوله. الله رب العزت ورته وفرمایل دغه نرمي او سهولت دا د ما صفت ته، دا د ما صفت ته او تا د ما صفت اختیار کړه. نور هېڅ نیکۍ نه وله هغه سره، یو عمل هم د هغه نه و. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العزت صرف د دې دغه عمل په وجه الله وبخښو. زه یوه خبره تاسې ته بار بار کوم، د شریعت مزاج پیژندل پکار ده او د شریعت تقاضې ته کتل پکار ده. په کوم وخت کې کومه تقاضه ده؟ یو سړی کروڑپتی ده، مالداره ده، پیسهداره ده، هغه لپاره دا غټ عبادت نه ده چې دی زر وارې لا اله الا الله وي، دی چې دی اشراق او تهجد او وابین کوي، دا غټ عبادت نه ده د هغه لپاره. د هغه لپاره غټ عبادت دا ده چې دی ته پیسو تیر سي، پیسو عبادت ته دی وکړي، مالی عبادت ته دی وکړي. دغه شیان د غریبانو ته پرېږدي، دغه ذکر سو، دا بدني عبادتونه سو. نو د مالدار عبادت مالداری سره د الله یاد ده، مالداری سره الله یادول ده. هغه په دغه صورت کې کېږي چې دی د کاروبار کې بیع و شرا کې په دې کې د نرمي معامله وکړي او په دغه نیت یې کوي چې الله رب العزت په هر شي باندې خالق ده، قادر ده، الله رب العزت بصیر ده، سمیع ده. سبا به الله رب العزت سره د ما معامله راځي. یموږ د نیکۍ او د ګناهو یو سړی هم له ګناه نه پاک نه ده، یو سړی هم داسې نه ده چې هغه دا وایي چې د ما عمل د الله له سوال نه، محاسبې نه او مسؤلیت نه به ما خلاص کړي. نو چې موږ الله ته محتاج یو، کوم خلک د موږ په محتاجګي کې دي، موږ ته مجبوره شي چې کله بنده له بنده سره داسې معامله کوي، الله رب العزت بیا له دې بنده سره داسې معامله کوي. نو اجر او ثواب ته د سړی ګوري او د نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړي فضایل د سړی یادوي. دا به د دنیا د تجارت لپاره هم د برکت ذریعه او د آخرت اجر او ثواب هم الله رب العزت ته محفوظه کوي. یو غټ شی په تجارت کې چې د حرام شیانو تجارت دې سړی نه کوي. کوم شی چې الله رب العزت حرام کړی ده د خرید او فروخت نه کوي، شراب ده، جوه ده، لاټرۍ ده، هیروین ده، دغه رقم سټه ده، سودی معاملات دي، د ټول شیان الله رب العزت حرام کړي دي. دغه رقم هر هغه شی چې په هغه باندې د مسلمانانو اخلاق خرابېږي، لکه ویډیو ګیمونه دي، فلمونه دي، اسنوکر دي، یا نور چې څومره شیان دي، دا فلمونه دي یا مواد ده، داسې فحش مواد ده، دغو ټولو شیانو خرید او فروخت دي سړی نه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العزت کله چې یو شی حرام کی، الله رب العزت چې کله یو شی حرام کی نو بیا د هغه ثمن، د هغه قیمت هم الله حرام کوي. شراب حرام ده، د شراب په عوض کې چې کوم قیمت راغلی دا قیمت هم مردار ده. سود ناروا ده، په سودی معاملې په وجه کوم مال لاسته راغلی دا مال هم ناپاکه ده، مردار ده. نو دې ته دم سړی ګوري کوم شی چې الله رب العزت حرام کړی، خرید او فروخت کې غټ امتحان په دغه کې اکثره داسې موقع راشي په حرام کې ګټه ډېره وي، کشش ډېر وي. کله کله خلک پوښتنه کوي وایي داسې د کسټم کنټینر دي په نه بیه باندې پیدا کېږي، په دغه کې دی تاجر امتحان ده، دا ګټه نه ده، دا د الله له طرفه یو امتحان د ازمایش د الله دی ګوري چې په دې وخت کې ته اوس څه شی کوې. نو له داسې شیانو نه دي سړی ځان ساتي، له حرامو نه دي لرې ګرځي. برکت الله رب العزت په حلال کې شي اگر چې هغه کم ولی نه وي. دغه رقم یو غټ شی چې مسلمان ډیر په غفلت کې دی له هغه نه
هغه دا ده چې د دکان او د تجارت خلاصول د افتتاح کول دا جلدی کول په دې کې سحر په ټیم کې سحر وختي چې کوم وخت مثلا د سحر مانځنه بعد ناشته ماشته چې کله وسی تلاوتونه دا وسی دې نه بعد فورا تجارت طرف ته دې سړی ملاوت تړي ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت صخر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دی الله رسول د سحر د وخت لپاره دعا کړې د برکت اللهم بارک لامتی فی سحورها ما د امت په سحر کې برکت واچي حضرت صخر رضی الله تعالی عنہ صحابي ده وای دی الله رسول به کله یو لشکر چیرې روانوي یو مهم ته به لږه نو سحر به وختي لږه سبا سحر سار په ټیم کې وختي ټیم حضرت صخر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای زه تاجر وم ما د نبی علیه السلام په دې نسخه باندې عمل وکړو نو امام مال او تجارت کمزور یو خو دې په برکت سره چې کله ما دی الله دی رسول په دې خبره باندې عمل وکړو د ما تجارت ډیر سو او کامیاب شوم له نور نم ز مختصون نو نن سبا خو چون کې عادت انګریز د مجدا سره جوړ کړی دا چې د شپې نا وخت پوري ویشو او نا وخت پوري کاروبارونه او سحر بیا تر 11 بجو پوري مارکیټونه بند نو خلاصولو فائدہ خو نه خو بیا هم سړی د تیاری علما وی تیاری دی له سحر نه کوي که مارکیټ نه خلاصيږي تا پلاس کې نه نو کم سے کم دیغه لپاره تګ او تیاری دا په وختي ټیم کې کول پکار ده دی کې برکت یو بل ضروری او اهم مسله د کاروبار په باب کې درې شیان یا درې شرطونه ورته ویلای سي دا په کاروبار کې بنیاد ده دنه بغیر یو تجارت یو خرید او فروخت هم نه صحیح کیږي شرعاً اوله شرط د خرڅلاو لپاره یو شی چې ته خرڅې خرید او فروخت معامله کوي اوله شرط دا ده چې هغه شی به لتا سره موجود وي هغه شی به وجود لري کچېری یو شی وجود نه لري نو د قران او سنت او د فقهای کرامو چې څومره اقوال دي په څلور مذهبو باندې یو شی چې لسړی سره یې نه او دای یخشي وجود نه پیدا کړي یشي وجود نه پیدا کړي دی خرید او فروخت دا بالکل ناروا ده حرام ده بین مناقض کیږي دیغه یو مثال لکه مثلا په باغ کې په ونه باندې تر وسه پوری لا میوه دراغله یو شیم نسته او باغ خرڅ کی دی باغ به ور سره کی دی میوه نو به د چی شي سوي ده چی شاید خرڅ کړي ونی دی خرڅ کړي ونی خو نه دی خرڅ میوه خرڅ کړي میوه کومه ده نو میوه وجود نه لري او دیغه بایوس یا مثلا مال لتا سره نسته مال بیخی کراچی ته موجوده نه ده بیخی ستنه او دیغه بایوسی دیغه اوله سودا وشي نو سودا دی چی شتا وکړه هغه شیخ وجود نه لري نو داسې به په څلور مذهبو باندې ناروا ده یا مثلا نن سبا لکه دغه بحریه ټون او دا نور چې کومره هغه جوړیږي سوسایټي جوړیږي جای معلوم کې چې دا ټاون جوړیږي اوس په دې ټاون کې ځکه نه د معلوم پلاټ نه د معلوم بس یو پرچی ورکی دا د تا پلاټ ده داغه پرچی یو په بل خرڅي بل په بل خرڅي بل په بل خرڅي نو چای د خرڅ په پلاټ کوم ده مکان کوم ده پرچی د خرڅ کړل پرچی خو پلاټ نه ده نو دا یو عام تجارت روان ده ټول خلک به دې کې د پراپرټي وال مبتلا دي نو چې شی وجود نه لري داسې شی خرڅلاو دا بالکل حرام ده نه صحیح کیږي په څلور مذهبو باندې د صحیح کولو طریقه دا ده چې لغه سره تو وعده وکړه د بای وعده وکړه وعده سره چې دا شی صحیح کیږي یو شرط او دوم شی هغه شی به د تا په ملکیت کې د شریعت اهمه قاعده ده چې تر څو پورې د تا په ملکیت کې نه راغلی شی نو هغه ته نسی خرڅوي لکه څنګه ما د پلاټو مثال درک چې پلاټ د تا په ملک کې راغلی نه ده او ته مخ ته خرڅوي نو یو به شی موجود دی دوم د موجودګي نه بعد هغه شی به د تا په ملکیت کې او دریم شی په ملکیت کې راغی په شی باندې به د تا قبضه چې تر څو پورې د تا قبضه نه راغلی دا شی ته نسی خرڅوي ډیر واري داسې سوداوي دي چې
کنټینر ده یا کپړه ده، کپړه په چاینا کې ده، کنټینر چې ده په افریقي کې ده او هغه خرڅ کې بل چا باندې خرڅ کې بل په بل باندې پسې خرڅ، نو شی د تا قبضې ته راغلی نه ده، تا قبض کړی نه ده، ته چې ده په بل باندې خرڅی. نو یو د شي موجودګي، دوم هغه شی په ملکیت کې راکلل، او دریم په یخ شي باندې د تا قبضه راکلل. دا درې سره شیان په شریعت کې بنیاد لري د هرې سودا لپاره. په دې کې که یو شی هم کم سي دغه سودا نه منعقد کیږي نه صحیح کیږي. نو دغه یو څو اهم اصول ول مسائل خو ټیم نسته، غټ غټ اصول شریعت بیان کړي. دغه اصولو ته کتل پکار ده چې کله مسلمان دغه خیال ساتلو کوشش وکړي نو بیا به انشاءالله دا تجارت د موږ عبادت هم جوړ شي او د الله له طرفه په دې کې برکات او رحمت و نزول هم شروع شي.